استاد جی شنټه به په 16 شي رور کېږي خو زیاتې خو 500 روپۍ به درنه واخلم استاد 1500 خو ډېرې دي خو 300 روپۍ به درته درکړم دا پیټرول سي زیروره دا په اوبو نه چلیږي د پیټرولو د ریټ نه خبرې خجی چرته به ځې د خیران یاره جی شنټه به په 16 شي په 300 خوشاله یې خوشاله خو شو خو ولې ستا د رشکه په اوبو چلیږي زه ستا په خبره پوه نه شوم خبره دا ده چې ابلې رشکې وله ته مونږ 300 ووي نو هغه بد وګڼل هغه وی چې دا په اوبو باندې نه چلیږي دا دنیا په یو ځای چرته پوره کیږي او بیا دنیا چا پوره کړې ده الله مالک دی راځئ کېنئ چې ځو السلام علیکم بلال خان کیسیت کرے برابر لکه یو چې سره مالا مو راشه چې وېسا راشه ها راشه چې وېسا څنګه له بلال خې ټیک ټاک څه ټیم راغلی یار زما خو لږ ټایم وشو چې راغلی ما هلکه ابوبکر زه تا ته یارانې یاره چې تر څو پورې به دا پردی رشکه چلی تر هغې پورې چې تر څو زما په نصیب کې وي خو دا راته ووایه چې ته د کومې خپله رشکه چلی یو خو تا په خوله کې جواب تیار ساتلی وي خو دا راته ووایه چې نیک له 100 روپۍ ورکړې ورځ 1000 روپۍ ورځ والا ورکوم زه خو 1500 روپۍ ورځ ورکوم خو ستا سره زیاتې کوي څنګه چې هغه زما سره زیاتې کوي نو همدغه شان ته د خپل نیک سره زیاتې کوي ښه ده بس دی ته ارام وکړه او زه به لاړ شم د الله په امان زه دې خلکو ته حیران یم چې دوی دا گزاره څنګه کوي خدایا زما دې توبه چې دې ټیک ټاک په خلکو کمی نخرې وکړي ته وګوره یار السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام ابوبکر په خیر علي کېنه ابوبکر نن څنګه د وخت رالی بس نیکه مزدوري برابر شوه ما وی چې نن لږ د وخته کور ته لاړ شم ښه دې وکړل مړه دا په سر باندې نه لګي ښه جي نیکه د وخت پیسې 2010 روپۍ دي جي د دې سره برابر شوې 2,50,000 روپۍ څه مطلب نیکه پوه نه شوم مطلب دا چې دا رشکه ما په 2,50,000 روپۍ اخیستې وه چې نن یې په مزدورۍ کې خپل سر برابر یا الله ستا لاک شکر دی او اوس د نن نه پس دا رشکه زمانه ستا ده نیکه دا خو زه خوب نه وینم نه ابوبکر دا خوب نه دا ټول ستا د حلالې مزدورۍ او ایماندارۍ بدله ده او ما ته خپلې 2.5 لک روپۍ پوره راورسېدې نیکه ګوره د چا چې وس کېږي نو هغو له پکار ده چې د غریبو مدد وکړي خو د غریب مدد یوازې خیرات او زکات نه دی موږ سرمایدارو له پکار دي چې په خپل کور کلي او چاپېرچل کې د یو بېوسه او بېروزګاره کس له روزګار جوړ کړو او یوازې هغه نه د هغه د مور او پلار د ښځې او د بچو سوچ وکړو نیکه زه او زما بچي به همیشه ستاسو دپاره دعا کوي نیکه همیشه ستاسو دپاره دعا کوي نیکه دا احسان به زه د مرګه پورې هم ستاسو یاد نه کړم نیکه لکه بلال خان دا رشکه خو دې یاره بدله ده یاره رشکه دې بدله کړه او رشکه مې بدله کړه نیک راله بله واغسته یار تا به په بار وایي چې پردۍ رشکې چلی مله الله پاک خپله رشکه راکړه هغه څنګه دا خو د حلال رزق برکت دی چې حلال روزګار دې کوو او په ایماندارۍ دې کوو الله پاک به دې د خپل کاروبار خاوند کوي او چا چې په بیمانۍ باندې کار کړی دی او حلال روزګار یې نه دی کړی نو هغه د قبر کوزېدو پورې د خپل کاروبار خاوند شوی نه دی زه تا ته هم دا وصیت کوم زما وروره چې په ایماندارۍ باندې کار کوه چې الله پاک زما په شان تاله هم رشکه درکړي د الله په امان او
او زما د دوست کوی چې ما هم د په شان حلال کاروبار کولای نو زه به هم د خپل رشکې خاوند شوم ما د الله سره دا وعده ده چې زه به نور زیاتې نه کوم او حلال رزق وګټم موږ له پکار دي چې د حلال رزق په تلاش کې شو او سوچ وکړو چې بل الله خپ او پیر مقدار سره رزق او مال ورکولای شي نو مال به هم ورکړي او موږ له د حلال روزګار په امتحان کې ځان پاس کول پکار دي او په الله پوره یقین او د الله نه د هر څه امید په یقین سره وساتو د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ دا نشان هم دباو کړئ